ټول ځوانان په چکو اخته د جمعې مبارکه شپه ده من صلى علی مره صلی الله تعالی علیه 10 مره چا چې پر ما باندې یو وار درود وویلي الله به 10 وارې ورباندې وایي د جمعې شپه د درود ده تا په چکو په پتو د خدای په قهر په عذاب باندې تېره کړه وایي دون خو د چټۍ ورځ ده د خدای لپاره دا کسان مه کوي د خدای لپاره موږ مسلمانان یو د هر منټ حساب د قیامت په ورځ درسه کېږي دا یې څو ورځې ژوند دی د الله په اطاعت یې تېر کړه د جمعې په ورځ باندې 2 رکعاته نفل وکړه درود شریف ووایه په راسته اړخ باندې پرېږده د الله رسول په خوب ووینې د الله رسول په خوب لیدل ښه دي او که دغه په مردارو دوکو په دغه شیانو باندې اخته د الله په لار کې موږ تاسو ځوانان ډېر غولېدلي دي د خدای دی د جمعې مبارکه شپه یې کرمبوټ ته ورایستلې ده د جمعې مبارکه شپه یې چکې ته ورایستلې ده د الله قهر غضب ته یې ورایستلې ده دا ټوله شپه د الله په نافرمانۍ باندې تېر کړي بعض ظالمان خو په رقص په محفلو باندې هم تېروي دا ټوله شپه به د الله جل جلاله غضب او د الله تبارک وتعالی د غضب اسعار ګرد پر دغه کسانو باندې راوړي دا مه کوئ ځوانان د جمعې په شپه 10 وارې درود د په اواز پر ووایه اودس وکړه ماخستن به دې 2 رکعات نفل کوي خپلې بیبي ته هم ورته راسه 2 رکعات نفل وکړه نبي اسلام په خوب ویني صفا بسرا هواره کړه صفا شی هواره کړه چې دا اوس مردار نه پر راسته اړخ د سنت طریقې مطابق پرېږده بیا چې پرېوتلې بیا درود ووایه 4 قل ووایه آیت کرسي ووایه اخر کې د خوب دعا ووایه اللهم باسمک اموت واحیا بدسه د الله رسول په خوب ویني هغه زمانه وه د نبي علیه صلات وسلام د دور لا لاندې هسې یو معمولي ځوان به داسې نه و چې نبي علیه صلات وسلام به یې 100 دېرش واره په خوب نه ویلدلی ناست کسانو کې زه چاته هم چا په خوب لیدلی ولې نه وینم نبي علیه السلام زموږ څه ناراضه دی زموږ څه ناراضه دی د قیامت په ورځ به ته د دې نبي علیه صلات وسلام وایي د قیامت په ورځ به زه د خپل امت انتظار په حوض کوثر باندې کوم ته په کوم سترګو روان یې امت دی اخو امت شئ تا خو نه شئ کړی اخو امت شئ تا د نبي سره کومه وفا کړې ده که تا کومه وفا ورسره وکړه ته په مټې مسلمانانو ته دوکې ورکې درواغ ووایې ظلم وکړې یو د بل راچپه کړې ابل وولې ابل څه په وکړې دا د مسلمانۍ انجام نه دي دی برای نام مسلمانۍ دې ته نه وایي الله جل جلاله دې د عمل توفیق راکړي